مینوالو سلامونه. زه یم محمد ایثار مشال. مازدیګر دی، ډېر خوندور موسم دی، نرۍ نرۍ باران وریږي. نن د سره د خپل کلام په ځای باندې د امجد ناصر صاحب یو خوندور کلام شریکوم. هیله لرم چې تاسو یې خوښ کړئ. که د 1400 کالو مسلمان یم، که د 1400 کالو مسلمان یم، خو د 100,000 کالو نه افغان یم. او خپله ګټم خپله خورمه خپله څکمه، خپله ګټم خپله خورمه خپله څکمه، د اغیار د لاسه بیا هم په لړزان یم. او ته به څنګه دغه حق زمانه اخلي، ته به څنګه دغه حق زمانه اخلي، که پښتون یم که کافر یم خو انسان یم. او راشه راشه لږ تاریخ ته مې نظر کا، راشه راشه لږ تاریخ ته مې نظر کا. ابدالي یمه خوشحال یم عجب خان یم. او که مې پرېږدي وداني ته دا به ښه وي، که مې پرېږدي وداني ته دا به ښه وي. کوراني مې نو په خدای چې بیا ډېر وان یم. او دا خانان مې نور جرګو ته مه رابلې، دا خانان مې نور جرګو ته مه رابلې. زه لوټ شوي خو د لاسه تل د خان یم. او که په بم که په ټوپک که په دهشت وي، که په بم که په ټوپک که په دهشت وي، بیا د هیڅ نه یریږم باچا خان یم. که په بم که په ټوپک که په دهشت وي، بیا د هیڅ نه یریږم باچا خان یم. او که د عقل جوړتیا مې لټوي نو، که د عقل جوړتیا مې لټوي نو، زه رحمان یم زه حمزه یم غني خان یم. او که غریب یمه که خوار یم که نادار یم، که غریب یمه که خوار یم که نادار یم، د دنیا چې بې پروا یم سلطان یم. او زه هغه یم چې په ځمکه مې قدم وي، زه هغه یم چې په ځمکه مې قدم وي. لا مکان پورې رسېږم چې روان یم. او په دروغو خو ناصر د هر چا خوښ یم، په دروغو خو ناصر د هر چا خوښ یم، چې رښتیا خبره کومه بد زبان یم.